نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محترم تاسو دا وایي چې تلاوت مشق شرعاً جایز دی نه دی؟ الجواب محترم، تلاوت جایز دی او تلاوت په خوږ आवाज باندې د حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زین القرآن باصواتکم، قرآن په خپل اوازونو باندې ښایسته کوي. خو دا تکلف قرآن کې نه دا ټیک نه دی ښه کړه، تجویدم خلاف دی. او دویمه خبره دا ده چې د شی تلاوت چرته سلفونو نه دی نقل او بل دې سره دا خوځیدل او زور ور کول او دا ساګانې پکې دا کول او په یو صابانه ویل دین ځان ساتل پکار دي. تر دې په دې باندې باج علماء د بدعت فتوا لګول چې دین ځان ساتل پکار دي. لکه عام طور سره قارین په تکلف سره بس تندې امراتریو کی او پوز امر غونډه کی او لاسم وخت ونیسی، نو دا طریقه دا ښه طریقه نه ده، دا چرته سلفونو نه ده نقل، بلکې د قران کریم خسته आवाज باندې لوستل پکار دي. او دا طریقې او دا بار بار پدې کې پلل راتلل تر دې چې باز حدیثو کې راځي چې باز خلک بدشي قیامت ته نږدې چې قران کریم ډېر خوږو आवाजونه باندې وایي ولا یجاوز تراقی د مرین لاندې باندې تیری. دا اوس وخت قارن تاسو ګورئ د مصر او د دې زینو ټول ګيري به خریلی او اساسه بدرنګ شي نه وي صرف आवाज دې هغه به لخصتای. نو خلاصه ده الله عزوجل ته قرآن په خوږ आवाज باندې محبوب دی چې ویل شي، خو دغه طریقې نه کوي چې دا رجع پکې کوي او واپس کیږي را واپس کیږي او قرآن چې دی هغه سره تاویږي. تر دې علما دا ویل دي دا د يهودو طریقه ده د قرآن په وخت کې خوځیدل، یعنی ځان ساتل پکار دي.